الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عثمان بن عفان رضي الله عنه سيرت بيانيدو داغد جون أحوال او حالات داغی تذکره کېده په دې نیت چې الله رب العزت موږ له اجر راکړي او بل دا چې موږ د دې نیکانو خلکو تابعداري وکړو. د دې نه مخکې چې د عثمان بن عفان رضی الله عنه بعض فضایل بیان کړو چې هغه حدیثونو کې راغلي دي. یو مشهور حدیث دی او ډېرو عوامو ته مې یاد دی، او دغه عظیم الشان حدیث د رسول صلی الله علیه وسلم نه عثمان بن عفان رضی الله عنه را نقل کړي. او دا خبره یاد کړئ، د علم هر خبره، د خیر هر خبره چې څوک را نقل کړي او دا د څو پورې رواني او په دې خلک عمل کوي، نو دا چا چې را نقل کړي ده دله الله اجر ورکوي. ولې الله علماو له او علم له دومره اوچت مقام ورکړی ده؟ وجه د هغې دا ده، یو سړی تا ته د خیر خبره وکړي، تا ته د الله او د الله د رسول خبره وکړي، څو پورې چې ته په دې عمل کې دی تا سره شریک دی، بیا چې دی مخکې بیانې په هغې کې هم ته شریک یې، او دا سلسله دې سره روانه. نو دا حدیث امام بخاري راوړی، امام ترمذي هم راوړی دی د ابو عبدالرحمن السلمي نه. ابو عبدالرحمن السلمي وایي ما د عثمان بن عفان نه دا خبره اورېدلې ده، او هغه وایي چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې ده، وایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، په تاسو کې غوره څوک هغه دی چې قرآن په خپله زده کوي او نورو ته یې ښیي. اوس دا د غوره کېدو سرټیفیکیټ چې کوم دی او ګوایي ده، نه د باچا صاحب د طرف نه ده، د ملک صاحب نه د ادارې د طرف نه ده، نه د جامعې د یونیورسټۍ او مدرسې د طرف نه ده، نه د فلان او د علان د طرف نه ده. دا خبره د الله رسول کوي صلی الله علیه وسلم. په تاسو کې غوره خلک هغه دي چې قرآن زده کوي او نورو ته یې ښیي. ما خصوصا د دې کس تذکره وکړه د ابو عبدالرحمن السلمي. ډایرکټ ما داسې وویلی چې دا روایت امام بخاري راوړی عثمان بن عفان و، خو دا مې دې لپاره وکړه قصدن ځکه چې ابو عبدالرحمن السلمي چې به کله دا روایت ویلي که نه، نو بیا به وي فذاک الذي اقعدني مقعدي هذا، د دې د لاسه خو زه دلته ناست یم دې خلکو ته قرآن ښیم، دا دین ښیم. اوس ناشنا خبره هغه دا ده چې امام ابن حجر رحمه الله نور علماو دا خبره ذکر کړې ده، لکه امام ابن کثیر هم ذکر کړې چې دا ابو عبدالرحمن السلمي چې دی د عثمان رضی الله عنه د دور نه واله دغه ټیم نه د خلکو ته دین خو قرآن به خو تر دې چې حجاج په عراق کې مشر شو، نو د عثمان رضی الله عنه د خلافت د اولنۍ سر که موږ روالو او د حجاج د خلافت او یا د مشرتیا اخرنۍ وخت روالو، نو د دې په منځ کې 82 کاله دي، د دې په منځ کې 82 کاله دي. نو ځکه امام ابن کثیر وایي دا ابو عبدالرحمن السلمي چې خلکو ته به دین خو قرآن به خو، او د دې حدیث ته لاسه ناسو ځکه دا حدیث په خپله د عثمان نه اورېدلی وی وکان مقدار ذلك الذي مكث فيه يعلم القرآن 70 سنة، او یا کاله ابو عبدالرحمن السلمي خلکو ته قرآن خو، او یا کاله هغه خلکو ته قرآن خولی. قرآن خو کې دنه هر سره دی، یا تفسیر دی، یا قراءات دی، یا هر څه دی قرآن سره چې تعلق ساتي دا به کې دنه راغلی. سوچ کو چې یو سړی اویا کاله خلکو ته د الله کتاب ښایي او دې دنیا نه لاړ شي، ته پسې څومره اجرونه روان دي، څومره اوږده سلسله به ده پسې روانه. په مقابل د هغه چا کې چا غریب خپل عبادات صحیح نه دي کړي، پاتې لا دا چې بل ته یې ښوولي دي، او غریب ټول سهار ماښام منډه ټوله د دنیا وه. اوس ده ته وګوره او ده ته وګوره، او فرق تره پیدا کړه چې دې دواړو کې به څه فرق کړي. خو دې حدیث کې ګوره رسول صلی الله علیه وسلم وایي تاسو کې غوره هغه څوک دی چې قرآن یې زده کړي او نورو ته یې ښیي. دې کې اهمې 2 خبرې دي، یعنې د خپل ځان اصلاح هم کوي، د بل هم کوي. دلته دا نه دي ویلي چې بل ته قرآن ښیي، وی په خپله یې زده کوي
او بل ته ښیي د خپل ځان اصلاح هم کوي د بل هم کوي. دا د دینداره سړي کار دی او دا مقام الله رب العزت علماو له ورکړی دیندار علماو له چې دا اول دا کوشش کوي چې زه په دې خبره عمل وکړم ځکه چې دا اورېدلې ده دی بې پوهه دی بیا دې امت ته ښیي. دا په امت کې بهترین خلک دي د دوی نه غوره خلک په امت کې نور نشته چې په خپله په دین باندې عمل کوي او نورو ته هم ښیي. او دا خبر قرآن کې الله ذکر کړی ده په دې خبر باندې قرآن کې دلیل دی. الله وی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. دا هغه چا نه په وینا کې څوک غوره نشته چې الله طرف ته خلک رابلي د ده د خبرو نه غوره خبرې د هېچ چا نشته. یعنی یو سړی د خلک رابلي د الله طرف ته د جنت طرف ته ته د ده د خبرو سره د چا خبرې برابرې. یو کس خو ما ته وښیه کنه چې ته وایي چې یاره او د هغه خبرې د دې نه غوره دي. یو سړی ریګیا دی تا ته وایي راشه د الله طرف ته تا ته وایي راشه د جنت طرف ته تا ته وایي مه ځه داسې دا د جهنم لار ده مه کوه داسې دا د الله نافرماني ده د ده د دې خبرو نه د چا خبرې غوره دي. د دې د خبرونو د هغه مور پلار خبرې هم غوره نه دي چې هغه تا ته عام نصیحتونه کوي عام تربیت ته ښیي هغه مور پلار دي. خو هغه آیت کې ورسره دا دي وعمل صالحا او په خپل هم نیک عمل کوي. نو دا دغه مسله د حدیث کې چې ما ذکر کړی چې دې نه روزي ده دلته هم ده چې دې خپل هم اصلاح کوي د نورو هم اصلاح کوي په خپل هم نیک عمل دی په خپل هم کوشش کوي چې په دین باندې عمل وکړي او نورو ته هم دا لار ښیي چې راځئ ای خلکو په دې دین باندې عمل وکړئ. اسی دا خبره مې دې لپاره ذکر کړه که چېرته هم دا حدیث تاسو مخې له راغی او تاسو به بار بار اورېدلی خصوصا د علماو نه بیا چې کوم پروګرامونه او بیانونه د قرآن سره تعلق ساتي په هغې کې اکثر بیانېږي وایي په تاسو کې غوره هغه څوک دي چې قرآن یې زده کړی او نورو ته یې ښیي نو چې ستاسو ذهن کې چې دا روایت د رسول صلی الله علیه وسلم نه چا نقل کړی دی عثمان بن عفان رضی الله عنه. د عثمان رضی الله عنه فضایل دا خبره مونږ اوله کې ذکر کړې وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دولونه په دوا دوي دا د فضیلت ملائکو به حیا کوله دا د فضیلت او په هغه اولنو کسانو کې دی چې اسلام قبول کړی دا د فضیلت. نږدې ورځو کې موږ د امام احمد رحم الله روایت ذکر کړو چې عائشه رضی الله عنها وی کان عثمان اتقاهم للرب واحصنهم للفرج واوصلهم للرحم. دا فضیلت دی دا وی عثمان رضی الله عنه په دې خلکو کې د الله نه ډېر یېرېدونکی بل دا چې د خپل عورت به ډېر خیال ساتو چېرته هغه فحاشي او غلط کار نه دی کړی او درېیمه دا چې د خپلورۍ به ډېر خیال ساتو. امام احمد امام ترمذي روایت راوړی دی عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم وی فضیلت دا دی وی ابو بکر فی الجنه ابو بکر په جنت کې دی وعمر فی الجنه وعمر په جنت کې دی وعثمان فی الجنه وعثمان په جنت کې دی وعلی فی الجنه وعلی رضی الله عنه په جنت کې دی او بیا هغه عشره مبشره ټول شمارلی دي طلحه زبیر عبدالرحمن سعد سعید ابو عبیده دې ټول مبارک رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې دا په کوم ځای کې دا په جنت کې دي. الله اکبر. فضیلت دا دی چې یو سړی په دنیا کې او په دنیا کې دا ګواهي ورکړی کېږي د رسول صلی الله علیه وسلم له طرف نه چې دا سړی په جنت کې دی. خو د سوچ خبره هغه دا ده چې دې خبرې ګوره هغوی دوکه کړي نه دي دوکه کړي نه دي مطلب دې خبرې د لاسه هغوی ډډه نه دی لګولی. موږ که چېرته دوه منځونه د ورځې وکړو برابر که نه نو بیا داسې خرش پرش ګرځو څوک راته بیا نصیحت نشي کولی دغې ځان ته څه وایو بیا موږ ما دوه منځونه کړي دي ما ګیره پرېښودې ده زه ذکر کوم زه درس کوم بس دی اوس په دې خبره چې صرف ما یو څو عبادات کړي دي دی په دې دوکه شوی دی چې بس زه خو جو الله بخلی یم او زه خو جو حالانکې ده ته لا پته هم نشته چې دا الله قبول کړي دي نه دي زما اخره خاتمه به څنګه وي دا هېڅ پته درته نه لګي. او دې سړي دپاره یا د دې صحابه کرامو دپاره رسول صلی الله علیه وسلم ګواهي ورکړي چې دا په جنت کې دي او دا په خبره کې شک نشته. خو دې خبرې هغوی دوکه کړي نه دي چې هغوی ډډه لګولې ده او ناست دي بس کیسه ختمه شو. مؤمن همیشه کوشش کوي. یو حدیث کې داسې راځي امام بخاري امام مسلم راوړی دی هغه ما تاسو ته د عمر رضی الله عنه په سیرت کې هم ذکر کړی او هغه ما تاسو ته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې هم ذکر کړی. هغه حدیث دی د ابو موسی الاشعري رضی الله عنه. هغه ابو موسی الاشعري وایي انه توضأ في بيته ثم خرج. ابو موسی الاشعري رضی الله عنه
یو ورځ په خپل کور کې اودس چاردام وکړو بیا ووتو وی کله چې زه ووتم ما وی چې لألزمن رسول الله صلی الله علیه وسلم ولأکونن معه یومي هذا زه به نن پوره ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم سره تېروم جومات ته ورغی مسجد نبوي ته هلته یې تپوس وکړو د رسول صلی الله علیه وسلم هغوی ته چې خرج ووجه هاهنا په دې طرف باندې تللی رسول الله صلی الله علیه وسلم جومات کې خو نشته وی چې فخرجت على اثره زه په دغه لار روان شو او تپوس مې کو حتی دخل بئر اریس تر دې چې یو کوی ته ورننوتو چې هغې ته ویل کېږي بئر اریس دا د قبا په خوا کې دی مسجد قبا نه د دې په خوا کې دا مشهور باغ و په دې کې کوی و دغه کوی نوم و بئر اریس وی زه ورغلم نو چې کله زه دې باغ ته ورسېدم نو فجلست عند الباب زه د دروازې سره کېناستم دننه نه ورتلم نو رسول الله خپل قضای حاجت وکړو بیا اودس چاردام وکړو نو چې کله اودس چاردام وکړو زه پوه شوم چې حاجت خپل پوره کړو بیا زه ورننوتم دننه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيها ودلاهما في البئر چې زه ورغلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کوهي په غاړه ناست دی او دا خپې ښکاره کړي دي او دا دواړه یې ځوړندې کړي دي په دې کوهي کې وی ما پې سلام واچو بیا ته واپس شو سلام مې پې واچو بیا ته واپس شوم او دروازې سره کېناستم او ما دا وویل ځان سره لأکونن بواب رسول الله صلی الله علیه وسلم اليوم زه به د رسول صلی الله علیه وسلم چوکیدار شم نن ورځ الله اکبر یو حدیث کې ورسره دا هم راځي الفاظ سره زیات دي او هغه ماته نه وویلې هغه ماته نه وویلې دا خو ما د خپل طرف نه دا کار کوو او دا عزت او شرف دی چې یو سړی د رسول الله وسلم چوکیدار شي او د هغه د مرګ نه بعد بیا د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو چوکیداري کول د هغه د طریقې چوکیداري کول دا یو لوی شرف او عزت دی چې د هر چا په برخه دی وی په دې کې ابوبکر صدیق راغی دا قصه تاسو اورېدلې ده موږ د هر چا په سیرت کې ذکر کړی خلاصه دا چې هغه ور وټکوو ما وایي چې څوک یې هغه وایي چې ابوبکر وی ما ورته وایي چې صبر د رسول الله وسلم نه مې تپوس وکړو چې دا ابوبکر دی راغلی د اجازت غواړي وی راته وایي چې اذن له وبشره بالجنه اجازت ولم ورکړه او د جنت زیری ولم ورکړه وی ما ابوبکر ته وایي چې رسول الله وسلم وایي چې راځه او د جنت زیری هم درکوي نو هغه د الله شکر ادا کړو او راغی فجلس عن يمين رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله وسلم ښی طرف ته کېناستو او هغه شان یې خپې په دې کوهي کې ځوړندې کړې بیا واپس رالم کېناستم نو یو کس بیا دروازه وټکوله چې ما یې څوک یې وی راته وي چې عمر یم رضی الله عنه وی ما چې صبر د رسول الله وسلم خواله ورغلم بیا مې دې تپوس وکړو هغه وایي چې اجازت ولا ورکه او د جنت زیری ولا ورکه وی ما ورته چې راځه وبشرك رسول الله صلی الله علیه وسلم بالجنه نو د الله شکر یې ادا کړو بیا راغی د رسول صلی الله علیه وسلم سره کېناستو ودل رجلیه فی البئر او د خپې دواړه ځوړندې کړې دي کوهي کې بیا کېناست په دې کې یو کس بل لاړ دروازې وټکولې ما چې څوک وي چې عثمان بن عفان رضی الله عنه ما ورته چې صبر وکړه دې لپاره ما دا روایت وی دا د هغه فضیلت وی رسول صلی الله علیه وسلم ته مې وویل هغه وایي چې اجازت وله ورکړه وبشره بالجنة على بلوى تصيبه د جنت زیری وله هم ورکړه سره د دې چې په ده باندې یو غټ امتحان هم راشي اشاره د شهادت ته ده اشاره د خوارجو هغه بغاوت چې کوم د خلاف کړو او دې په مسجد نبوي په خوا کې شهید کړو هغې ته اشاره چې په ده به لوی امتحان هم راشي وی ما ورته چې راځه او رسول وسلم د جنت زیری هم درکوي على بلوى تصيبك سره د یو مصیبت او امتحان چې په تا به راځي وی فحمد الله نو د الله حمد وي او بیا وي الله المستعان په مصیبت کې به د الله نه مرسته غواړو دا د مؤمن شان دی په مصیبت کې سختو کې خلک د الله نه مرسته غواړي بله مسله دلته دا ده چې د څومره دینداره سړی دی او جنتي دی په امتحان مصیبت سخته دا د ژوند سره تړلی شوي خبرې دي دا چې څومره سړی دیندار یي که نه دا حدیث کې دا راځي په انسان باندې رسول صلی الله علیه وسلم وایي د هغه د ایمان مطابق امتحانونه راځي
هسې داسې کدو کریله سړی نو به هغه څه کړي د ایمان مطابق امتحان راځي ځکه چې هلته دې دعوه غټه کوي چې دعوه غټه کوي بیا به دلیل ښیي دلیل د هغې په تا باندې امتحان راشي اوس به ستا پته ولګي چې ته به څومره اوبه وکړي نو که څوک دا ووایي چې یاره زه به دینداري کومه او داسې غواړم چې د سره امتحان نه وي د سره سخته نه وي د سره مصیبت نه وي نو ما ته خو څه پته نشته دې باره کې او که ده ته څه دې لار او دلیل او څه معلوم وي نو موږ ته دې بیان وی چې کله هغه راننوتو فوجد القف قد ملئ د کوهي دا غاړه ډکه شوې ده رسول الله وسلم ناست دی ابوبکر دی عمر دی فجلس وجاهه من الشق الآخر نو هغه ورته پورې کېناستو بل طرف ته قال سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب رحمه الله وجل راوي دی فاولتها قبورهم نو ما د دې نه دا فایده مره ویسته چې د دوی قبرونه به دکه شاني او هغه بیا قشان شو رسول صلی الله علیه وسلم د ابوبکر د عمر د عثمان په بقیع کې دی د هغه قبر جدا دی نو دا د عثمان رضی الله عنه فضیلت دی دې کې ګوره دې خبرې ته اشاره ده رد دی په شیعګانو روافظو باندې کوم چې وی دوی اسلام پرېښود او مرتد شي والعیاذ بالله او چې ابوبکر مرتد شي او عمر مرتد شي او عثمان مرتد شي نو څوک به په اسلام باندې پاتې شي دا ماته ووایي خو دې کې ګوره اشاره دی ته ده وی ابوبکر له زیرې د جنت ورکړه عمر له زیرې د جنت ورکړه عثمان له زیرې د جنت ورکړه کوم سړی چې جنت ته ځي دې کې ګوایي د دې خبرې مو شو چې د مرګه پورې به په ایمان باندې ځکه که دې د ایمان نه اورېده نو بیا جنت ته څنګه ځي خو ایمان د مرګه پورې دی نو ځکه دې جنت ته ځي امام ابو یعلا په خپل مسند کې روایت راوړی د علي بن ابي طالب رضی الله عنه هغه وایي زه یو پیر په رسول الله وسلم پسې ورغلم څه حاجت مې و ما ترې وغوښتو نو هغه راکړو فسألته فأعطاني هغه حاجت رسول الله وسلم زما پوره کړو واتيت ابا بکر بیا په ابو بکر پسې ورغلم فسألته فأعطاني د هغه نه مې غوښتنه وکړه هغه راله راکړو واتيت عمر فسألته فأعطاني عمر پسې ورغلم چې کومه مسله وه هغه مې هغه ته بیان کړه هغه مرسته وکړه واتيت عثمان بیا په عثمان پسې ورغلم رضی الله عنهم هغه نه مې غوښتنه وکړه هغه م راکړه د دې نه مخکې چې روایت پوره کړم دی دا مسله یاده کړئ ګورئ دا ژوند زموږ چې کوم روان دی دا داسې نه دی چې یو سړی ځان له پوره دی د همدقه شان روانې خلک یو بل ته خپل حاجتونه وایي د یو بل سره منډې وایي او زه به ته یو خبره ذکر کړم ما بله ورځ یو کتاب کې دا خبره ولیده د صرف یو قول مې ولیدو او ځان سره مې بیا نوټ هم کړو ډایري کې ما چې زما نه ګډوډ کېږي نه ډېره ناشنا خبره هغه کړې وه هغې خبره دا کړې ده وایي که څوک په تا پسې راشي که نه حاجت له هر قسمه حاجت دی حاجت یوازې د پیسو نه وي هر قسمه مرسته منډه چې غواړي نو یې که اوس دې مه واپس کوه ولې دې خبرې ته غوږ کېږه وی ده الله ته پریاد کړی دی الله ورته ستا دا لار ښوولې ده دا الله ته پریاد کړی دی الله ورته دا لار ښوولې الله خو د اسمان نه څه نه راګوزاري اسباب جوړوي که نه ده الله ته پریاد کړی دی الله ورته اسباب جوړ کړي په هغه اسبابو کې یو ته یې دا دنیا دقه شان روانه ده داسې نشي کېدی چې زه د کور دروازې ته ټاله واچوم چې نه به زما خواله څوک راځي نه به زه د چا خواله ځم باز دغه دي بس ځان له یو عجیبه انسان ګرځي کته ځي بره ځي نه یې څوک پېژني او نه څوک پېژني او یاره وایي زما دا نه خوښه چې چا ته سړی د څه ووایي او زما دا هم نه ده خوښه چې ما ته څوک څه ووایي دا څوک پوره دی په دې دنیا کې غټ نه غټ سړی دینداره نه دینداره سړی دغه هم حاجت راشي او رسول صلی الله علیه وسلم چې یو شپه راوتی و د کور نه چې وږی و کیسه تاسو ته نه یاده او عثمان هم ابوبکر هم راوتی عمر هم راوتی رضی الله عنهما دا خو دنیا ده په دې کې قسمه قسم حالات راځي او که چېرته الله څوک ستا دروازې له راوستو که نو د الله شکر ادا کړه که الله رب العزت څوک راوستو ستا دروازې له د الله شکر ادا کړه الله د باندې احسان وکړو چې تا له د دې توفیق درکړو وی بیا په رسول صلی الله علیه وسلم پسې رالم وی ما ورته چې یا رسول الله خدای خو د پیغمبر خوا راول تللی دی خو بیا راغی وی ما ورته چې یا رسول الله ادعو الله ان یبارک لي
الله ته سوال وکړه چې الله اوس ماته په دې کې برکت واچوي. وی ما ته وی کیف لا یبارک لک، څنګه به الله ته په دې کې برکت نه اچوي. واعطاک نبی، او تعالی ستا د حاجت نبی درکړی دی. وصدیق، ابو بکر صدیق ته اشاره ده، رښتینی انسان. وشهیدان، او 2 شهیدانو درکړی، 2 شهیدان د عمر او عثمان دي رضی الله عنهم، او دله ژوندي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ګواهي ورکړې. دا د فضیلت دی چې اول نه رسول صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې دی به شهید، الله به دله د شهادت مرتبه ورکړي. امام ترمذي رحمه الله روایت راوړی دی، امام احمد هم راوړی دی. موږ د روایت ته خلاصه د هغې دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د فتنې بحث کوو، ولاړو دې ملګرو ته د فتنو تذکره کوو، داسې فتنې به راځي او دا فتنې به راځي او دا به راځي. دا فتنې نه دي، دا د عمر رضی الله عنه د دور خلافت ته ختمېدو پورې فتنې نه وي. امت کې دا ګټې فتنې دا نه صرف دغه فتنه راغلې وه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې چې بعض خلک مرتد شي، هغه صرف دغه وه، نورې فتنې نه وي. خو چې کله عثمان رضی الله عنه خلیفه شو، بیا خصوصا د هغه د خلافت د اخرنی دورو په دې کې د فتنې شروع شو. نو رسول صلی الله علیه وسلم د دې فتنو تذکره کوله، او کوم صحابي چې دا خبره کوي هغه وایي هغه د هغه نوم دی مره ابن کعب. وی فمر رجل مقنع فی ثوب، رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو ته د فتنو باس کو. دې کې یو سړی دی چې تیر شو مخې ته، چې ځان نه صادر تاو کړو، د صادر یې سره تاو کړو او تیریدو په دغه طرف باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو په دې منځ کې ووی هذا یومئذ علی الهدى، دا سړی چې روان دی کنه دا د صادر چې ځان نه تاو کړی دی به دغه ورځ په هدایت باندې، یعنې په دغه فتنو کې به دا سړی صحیح دی به هدایت. وی ما ورمنډه کړه چې دا سړی خو وینو دا سړی څوک دی. فاذا هو عثمان بن عفان رضی الله عنه، هغه عثمان بن عفان وی بیا ما وی رسول صلی الله علیه وسلم ته چې ده وی راته وی چې نعم هم ده. دا د فضیلت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا ګواهي ورکړې ده چې عثمان رضی الله عنه د فتنو په دور کې به صحیح په هدایت باندې. یو حدیث کې راځي، دا خو تاسو معلوم به، امام بخاري راوړی د انس بن مالک وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر احد غر ته وختو باره، او څوک ورسره صرف ابو بکر و عمر عثمان تاسو کې تاسو ته یاد وي د خپل دغه نه وایي یو سړی سوچ کې دې خبرې دې مسله دا روانه ده، عثمان به کې لازم صدقه دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم د وحود غر ته وختو، او ابو بکر وسره عمر وسره عثمان فرجف بهم، نو دا غیر اخوزیدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اثبت احد غلی شه، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، پتا باندې پاسه پیغمبر ولاړ دی، رښتینی انسان د باندې ولاړ دی ابو بکر صدیق، او دوه د باندې شهیدان ولاړ دي عمر او عثمان رضی الله عنهم. امام طبرانی روایت راوړی عائشه رضی الله عنها وی رسول صلی الله علیه وسلم وی ان عثمان حیي ستیر تستحي منه الملائکه. عثمان چې ډېر حیاناک انسان دی او په بل باندې پرده اچونکی دی، او د الله ملایکې د هغه نه حیا کوي. د دې تفصیل ما مخکې ذکر کړی چې د یو سړي نه د الله ملایکه او فرشتې حیا کوي، دا به څومره حیاناک انسان. خو دې کې ګوره دې روایت کې د بل صفت هم ذکر شوی دی، په نورو باندې پرده اچونکی دی. دا صفت په ډېرو لږو خلکو کې الله راوستی دی. او یاد کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې چا په خپل ورور باندې پرده راواچوي، رب العالمین په ده باندې په دنیا او په آخرت کې پرده راواچوي. نن سبا خو معمولي چابي چاله ورکول غواړي، دې ته پوره ریکارډ د پلاني او د علاني بیانوي. دا پرده زره چې داسې تس نس کوي چې تپوس یې مه کوه. بیا دې الله ته دا سوال هم کوي یا الله په ما باندې پردې راواچوه، د نورو نه پردې اوچتوه، د بل عزت تار تار کوه، د بل ښځه لور خور شرموه، او د هغه د کورونو خبرې بهر کوه، خو یې الله په موږ پردې راواچوه. الجزاء من جنس العمل، دا قانون دی چې څه کري هغه به ریبي، چې څنګه کوي داسې ورسره کېږي. چې ته د بل نه پردې اوچتې په تا به پردې د کوم ځای نه پاتې شي.
په مسلمان رور پرده راواچوه. که یو مسله درته معلومه ده او حل کول یې غواړي نو هغه ته یې ووایه، ستا او د هغه په منځ کې شو. او دا چې مجلسونه پې ګرموي او موږ ته وایي نورې معلومې دي خو زه بس پرېږده او دغه لا پرېږده مړي د دې بعضو نه چې دی خلاص نه دي مړي ژوندي خو لا پرېږده مړي سړی مړ له کیسې ختمه شوي دی به د کیسه راوایلي دی به هغه وخت دا چل کوو لیکن اوس مړ دی د الله مخې له تللی ده غریب عجزه دی په خاورو کې پروت دی نور خو یې معاف کړه که نه بس کیسې ختمه شو. نو موږ سټارټ د دې ځینه والو یاره سړی خو مړ دی او چې کله وي چې سړی خو مړ دی پوه شي چې دی اوس د ده نه پرده اوچته یي ګوره ورته نو چې مړ دی ته ولم دا کیسه ختمه که ښخه یې که که نه سړی خو ښخ شو خو کیسه وله موږ نه ختمو سړی خو ښخ شو خو د هغه کردار موږ نه ښخو نه الا دا بعض حالات استثنائي دي چې هلته د یو چا په باره کې خبره کول فایدهمن وي د امت دپاره هغه جدا مسله ده. امام احمد یو روایت راوړی دی امام ترمذي هم راوړی دی انس بن مالک وایي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده وایي زما په امت کې په دې امت باندې د ټولو نه زیات مهربان ابوبکر صدیق دی رضی الله عنه واشدهم فی دین الله عمر او زما په دې امت کې د الله په دین کې ډېر سخت انسان هغه عمر دی واصدقهم حیاء عثمان او زما په امت کې حیاناک انسان هغه عثمان رضی الله عنه. بیا مخکې ته رسول وسلم دا هم ذکر کړي چې د میراث په مسلو باندې په دې امت کې زید بن ثابت ښه پوهېږي د قرآن په قرت باندې ابی بن کعب رضی الله عنه ښه پوهېږي حلال او حرام علم د معاذ بن جبل سره دی رضی الله عنه. نو د عثمان رضی الله عنه دا فضیلت دی چې دا څه دی حیاناک انسان دی. امام بخاری یو روایت راوړی دی د عبدالله بن عمر نه وی كنا فی زمن النبی صلی الله علیه وسلم د رسول الله وسلم په زمانه کې یعنی رسول الله وسلم لا شتي لا نعدل بأبي بکر احدا ثم عمر ثم عثمان من به د ابو بکر سره څوک نه برابرو د رسول وسلم په زمانه کې یعنی صحابه کرامو به دا نه وي چې پلانې د ابوبکر په شان دی ابوبکر د ټولو نه غوره بیا عمر بیا عثمان بیا باغې پسې علي رضی الله عنه او صحابه کرام دقه شان غوره دي اول ابوبکر دی بیا عمر دی بیا عثمان دی بیا علي دی بیا بدر والی دی او بیا پسې دي سیزا بیا مهاجرین کوم چې زاړه دي هغه د نورو نه غوره دي. نو د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ترتیب دا ابو بکر دی عمر دی عثمان دی او بیا په دې باندې مسلمانانو اتفاق دی بیا علي رضی الله عنه. دا کوم خلک چې دا وایي چې علي رضی الله عنه د ټولو نه غوره دی او په اول سر کې د خلافت حقدار هغه دوی نه د پیغمبر نه خبر دي نه د صحابه کرامو نه خبر دي او نه د الله د دین نه خبر دي چې دا ګډې وړې خبرې کوي. نو د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما په خپله دې خبرې ګویي هغه ورکړې ده او عجیبه دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ نه مخکې عثمان رضی الله عنه ته وصیت کړی. امام احمد حدیث راوړی د عایشه رضی الله عنها وی عثمان بن عفان رضی الله عنه بس یو کس ولېږلی شو چې ته راشه رسول صلی الله علیه وسلم دې راغواړي فکان من آخر کلام کلمه نو آخرنۍ خبره چې ورته رسول صلی الله علیه وسلم وکړه هغه دا ان ضرب منکبه رسول صلی الله علیه وسلم د هغه د اوږې له داسې لاس راواچو ورته وي یا عثمان ای عثمانه ان الله عسى ان يلبسك قميصا الله به تعالی یو کمیس درکوي تا ته به یو کمیس دراچي د کمیس څه مطلب دی خلافت به درکوي ته به مشرکي فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني منافقان به غواړي چې ته دا کمیس وباسي اشاره خوارجو ته ده هغوی به دا غواړي چې ته دا کمیس وباسي خو کمیس به نه وباسي د هغه وخته پورې چې څو پورې ما سره ملاو شوی دی وی دا خبره ورته درې پیرې کړې دا ورته کله کړې و د مرګ په وخت کې دلیل یې څه دی بل روایت کې داسې راځي عایشه رضی الله عنها وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی مرضه رسول الله وسلم په هغه مرض کې دا خبره کړې و په کوم کې چې وفات شوی سی ویلو وی زما زړه کېږي چې دا بس ملګري زما خواله راشي وی موږ ورته چې یا رسول الله ابوبکر راوغواړو فسکت وی غلی شو وی بیا ورته موږ چې یا رسول الله عمر راوغواړو وی غلی شو
وی بیا ورته موږ وایو چې الا ندعو لك عثمان، عثمان رضی الله عنه راوغواړو؟ وی راته وایي چې نعم راویې غواړئ. هسې دې ځکې مې یوه فایده د هغه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم ارمان وکړو چې بعض ملګري دي ما سره وي، عایشې ته ګوره په کوم ترتیب ورته بیانوي، اول څوک؟ ابوبکر، عمر، عثمان، دا ترتیب هغو ته معلوم دی چې دا په دې ترتیب سره دا غوره دي. وی چې کله ورته موږ د عثمان وی چې او سړي وښودو چې دی راوغواړئ. فجاء عثمان، نو عثمان راغی فخلع به رسول الله صلی الله علیه وسلم، د ده سره جدا شو. خبره خو موږ نه اورېدوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده سره لګیا دی، خو وجه عثمان یتغیر، او د عثمان رضی الله عنه د مخ رنګ بدل شو تر دغې خبرې سره چې الله به کمیس درکوي. منافقان به غواړي چې تا نه وباسي، مطلب چې امتحان را روان دی، د دې خبرې سره د عثمان د مخ رنګ هغه بدل شو. بیا عثمان رضی الله عنه په هغه ورځ دا خبره کړې وه، یو مدار ورته ویل کېږي، یو مدار، دار کور ته وایي، کور د عثمان رضی الله عنه، یعنی په کومه ورځ چې هغه په کور کې شهید کړی شوی، په هغه ورځ هغه دا خبره کړې وه، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم عهد الی عهدا فانا صابر الیه. ما ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو لوز کړی دی، زه ګوره په هغې باندې مضبوط ولاړ یم، صبر به کوم. هغه لوز دا دی څه چې کمیس به نه وباسي، خلافت به نه پرېږدي. نو دا د عثمان رضی الله عنه فضیلت چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته دا وصیت کړی دی او دا ګوایي کړې ده په خپل ژوند کې چې دله به الله د مسلمانانو مشرتیا ورکړي. عثمان رضی الله عنه کله چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو، دنیا نه لاړ، موږ د رسول صلی الله علیه وسلم په سیرت کې دا خبره ذکر کړې وه که تاسو ته یاد وي. بیا د ابوبکر صدیق، بیا د عمر رضی الله عنهما چې مسلمانانو باندې لویه سخته راغلې وه، دې نه خو بله سخته نشته. نو بعض ملګرو بس پکې داسې شو چې لګیا خبرې کولې او پوهېدونې چې زه څه وایم، لکه څوک؟ عمر رضی الله وی مړ نه دی، او څنګه چې موسی علیه السلام تللی د الله خوا له بیا راغی، داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تللی. بعض ملګري په دې ځي باندې پاتې شو، دغه شان سړی اچانک خبر واوري که نه، نو بعضو نه پکې بعضو تاریخ والو لیکلي چې بعضو نه پکې سام ووته، او بعض داسې سوچونو کې او ټینشن کې پرېوتو، هېڅ پته ورته نه لګېده، ذهن ته قسمه قسم خبرې راتلې، صدمې د لاسه. امام احمد روایت راوړی د عثمان بن عفان وایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، ملګري ټول ډېر غمجن شو، حتی کاد بعضهم یوسوس، بعض پکې هغه شو چې هغه داسې په وسوسه او سوچونو کې پرېوتو، وی به یو څه کول به بل څه داسې ګډوډ شو. او عثمان وایي وکنت منهم، او زه پاکه کسانو کې وم. یعنې عثمان رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات د صدمې دومره ګډوډ کړی چې هغه داسې ګډوډ شوی، سوچ به هم یو څه کوو، کول به هم بل څه، وی به هم بل څه. دومره دا دلیل دی په دې باندې چې په رسول الله وسلم باندې ډېر مین و او ډېر محبت یې ورسره. لکه څنګه چې نن سبا عامه خبره به وکړو، لکه څنګه چې نن سبا د دنیا مسلې به ګډوډ کړي، د دنیا مسلې دلیل دی زموږ سره محبت ډېر دی، ځکه موږ ګډوډ کوي زر هر څه رانه خلک وایي که نه اورېدلي نه دي، یاره وایي بس وار پار رانه خطا شو. نو دا مطلب شو که دغه اصطلاح صحیح او تعبیر پښتو کې دغه تعبیر کې چې د عثمان رضی الله عنه وار پار خطا شي د ډېر محبت د لاسه د رسول صلی الله علیه وسلم سره. او دا هغه انسان د عثمان رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی او د ده نه راځي، او دا خبره باندې نږدې ورځو کې ذکر کړې وه د عمر رضی الله عنه د مرګ قصه چې موږ ذکر کوله د شهادت، د هغې نه مخکې هغه وصیت کړی و که نه، شپږ کسان یې ذکر کړي وو چې دوی به مشوره وکړي چې څوک یې مشر کوو هغه به مشر کړي، به دې شپږو کې علي، عثمان، زبیر، طلحه، سعد، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنهم، دا شپږ کسان دي. نو سوي عمر رضی الله عنه، دا په صحیح بخاري کې روایت دی، وی دا شپږ کسان دي کینی الذين توفي رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو عنهم راض، دا هغه کسان دي چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو په داسې حال کې چې د دوی نه
د دوی نه راضي وو. یو پکې څوک دی؟ یو پکې عثمان رضی الله عنه دی. الله تیم راضي وو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیم راضي وو، امت تیم راضي دی. داسې خلک هم د ځمکې په دې مخ باندې ژوند تېر کړی دی او داسې غټې غټې هستیانې د ځمکې په دې خېټه کې پرتې دي. په دې ځمکه کې دننه ګوره ډېر غټ خلک پراته دي او که چېرته دې ځمکې موږ سره خبرې کولی شو نو ناشنا قصې به راته ذکر کړې. داسې خلک په دې خاورو کې پراته دي که نه چې سړی حیران شي چې د هغوی سیرت واوري، د هغوی نوم واوري او خاورو له تلي دي. دلیل دی په دې باندې چې کل من علیها فان، هر څوک چې په دې ځمکه دی په هغه فنا راتلو واله ده او هغه فنا کېدونکی دی. عثمان رضی الله عنه چې کله تاسو ورشئ مدینې ته او بقیع ته زیارت له ورشئ نو سوچ پې کوه په دې بقیع کې ډېر صحابه کرام پراته دي، خو په بقیع کې د ټولو نه بهترین صحابي چې ښخ کړی شوی دی هغه عثمان رضی الله عنه، هغه هم په دغه بقیع کې. خړ پړ قبرونه چې کوم دي که په دې کې یو د ده قبر دی او نه پې دربار شتي، نه پې درګاه شتي، نه پې نوم شتي، نه پې سیمټ شتي، نه ورته جنګلي شتي، نه پې بوټي شتي، نه پې پریرې پرتې دي، نه پې ګلونه پراته دي. او سړی څنګه سړی دی؟ موږ بهر قبرونو پورې نښتي یو چې مزېدار یو. دغه پلار، دغه مور، دا رور چې ژوندي والله که ورته ګوري دوایي دی پلار له ناري دوایي، چشمې دې نشي جوړولی مور له چې هغه پې تلاوت کوي، امسا وله ناري تپوس به یې نه کوي. خو چې کله مړ شي بس دې ناروا کارونو ته هلته شیطان ورته ښایسته کي که نه، نو دې ناروا کارونو پورې به کوو یاره بس قیمتي کاڼه به ورته ولګوو، نوم به پې ولیکو، بیا هم پلار دی که نه. نو دې چې ژوندی و نو پلار نه اوسه، ته په هغه ټایم کې ورې تپوس نه کوو. دا مور چې ژوندی و، دا رور چې ژوندی و، دا ښځې چې ژوندی و، دا خاوند چې ژوندی و، په هغه وخت کې ولې د خدمت نه کېدو چې اوس پلار خو دی که نه. زه یو پیر ملک ته تللی وم، داسې کسانو خواله ورغلم نو د هغوی والد صاحب وفات شوی. ما ورته ویل زه چې لاړ شو د هغه قبر له به ورشو، دعا به ورته وکړو، زه به د جنازې لمونځونه وکړم. چې موږ ورغلو نو هغه په قبر باندې واټ ښځه لګېدلې او په هغې لیکل شوي دي او داسې برابر کړی دی او داسې. نو دا څلور وروڼو. ما ورته ویل ملکه دا هم څه قیسه کړې ده. نن خلک مونږ خو دې ته سوچ وکړو چې خلک به بیا وایي چې څلور زامن یو او دومره هم نشو کولی چې د قبر وله یو ښځه ودرولی وی، یو ګورې پې اچولی وي. نو ما خلک دا به هم وایي چې څلور زامن وو چې هغې تپوس نه کوو کله چې ژوندی و. دغې ته سوچ نشته که هغه ټیم کې دې ته سوچ نه کوو چې څلور زامن دي، که څوک دا وایي چې څلور زامن دي او دله خرڅه څوک نه ورکوي، دې ته سوچ نه اوس دې پورې هم ښتي. دا هم مای تاسو د خلکو دپاره کوو ځکه چې په خپله دې ووایي چې خلک به وایي چې څلور زامن یو، نو دا هم سره الله د رضا دپاره نه دی او دا هم د دې پلار سره د محبت د لاسه نه دی. حقیقت مای دکه دی کوم چې ستا په خوله راغی. نو حرام کار دې مو کو، ګناهګار مو شوې او پیسې درنه منسې لاړې. نو بقیع کې عثمان پروت دی رضی الله عنه او قبر یې دغه دی چې پته یې نه لري. عثمان رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې ګوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره خاص کسان یو څو چې هغوی سره به په هر څه کې مشوره کوله. کله چې هغه مشر شو په خاصو کې یو څوک عثمان رضی الله عنه. او کله چې دا بعض خلک مرتد شو، دین یې پرېښه او بعضو زکات ورکول نه انکار وکړو. د ابوبکر صدیق په سیرت کې موږ ذکر کړي. په هغه ورځ عثمان رضی الله عنه د ابوبکر سره ډېر په کلکه ولاړو په دې مسله کې ځکه چې لوی امتحان راغلی و په ابوبکر صدیق باندې. خو په دغه دوره خلافت کې یو ناشنا قصه راغلې هغه به زه ذکر کړم. امام اجري رحمه الله په خپل کتاب الشریعه کې راوړي د عبدالله بن عباس نه. هغه وایي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دوره خلافتو او قحط المطر او باران نه کېدو، باران بالکل نه کېدو، سوکړه وه. فاجتمع الناس الى ابي بکر رضی الله عنه، خلک په ابوبکر پسې راغلل.
وتوی السماء لم تمطر، اسمان راوریگنا، والارض لم تنبت، زمکر سراوباسنا، والناس في شدة شديدة. او خلق دیر بسخت کی دینو سے طریقو کا. ابو بکر صدیق وتوی زی او صبر کوي او الله ته پریادو کې زمم الله ته پریادو کم او دی نږدې وخت کې به الله ستاسو دا مسله حل کړي. دې ته امید وي د الله نه او الله ته پریاد کول، الله ته عاجزي کول. وی په دې کې عبدالله بن عباس وی ډېر وخت نه و تېر چې ګورو نو د عثمان رضی الله عنه قافله د تجارت د شام نه راغله. دلته ابوبکر صدیق وی الله به خیر کی، الله ته پریاد تاسو مو کې زه به مو کوم. او یو لږ ساعت تېر نه و د عثمان رضی الله عنه قافله راغله. دا اوس عجیبه قصه ده. او قافله وړه نه ده چې راشن یې راغستی دی، 100 اوښان راغلي. 100 اوښان په داسې وخت کې چې په خلکو باندې قحطسالي راغلې ده. فاجتمع الناس الى باب عثمان، خلق د عثمان رضی الله عنه دروازې له ورغلل. انتظار دی چې دې ټیم کې دا قصه داسې ده لکه چې ته سم تږی شوی سم او جبه دې م راوځي تندې د لاسه او یو کس ویني چې یخې اوبه یې روانې کړې دي، ته به څه چل کې. نو چې دا 100 اوښان راغلي هغه د چا دي شور شو، دا خو د عثمان دی. خلکو ورمنډې کړې، تاجران ورغلل. غریبانو خو نشي ورته، غریبانو هر څه غریبانان دي او ښه حالات خراب شوي دي. تاجرانو سره پیسې شتي خو غله نشتي او غله راغله. تاجرانو ورمنډې کړې، دروازې وټکول، هغه راووت. فی ملئ من ناس، او دا خلک ولاړ دي د هغه دې کور ته یو دنیا راجمع شوې. تاجران وی ما تشاؤون، وی څه قصه ده تاسو ټول دلته راغلي. وی الزمان قد قحط، السماء لا تمطر والارض لا تنبت والناس في شده. عثمانه قحطسالي ده، اسمان راوریږي نه، ځمکې سره وباسي نه، په خلکو باندې تکلیف دی او موږ ته خبر راورسېدو چې ستا قافله د غلې چې دی را رسېدلې ده. فبعناه، په موږ یې راخرڅه کړه. ستاسو څه خیال دی چې دا کوم چې راغلي دي دا معمولي خلک دي یا دا راغلي دي چې چاله راکړه اوس خو به څه به ګټه کېږي؟ ځکه چې مخکې چې وړه په 100 روپیو نو اوس چې دی په 1000 خرڅېږي، مخکې چې به 1000 اوس په 2000 دي، ځکه چې خلکو ضرورت دی. وی په موږ یې راخرڅه کړه حتی توسع علی فقراء المسلمین، چې د مسلمانانو فقیرانو ته میلاو شي. یعنی دا چې کوم راغلي دا وګورئ الله سره تجارت ولا راغلي دي. هغه ورته صحیح ده ویلی که راځي کور ته ننوتو، دیگه قافله راغلې ده، سامان یې راکوز کړی دی، راشن پروت دی، اوړه پراته، هر څه پراته دي. فی دار عثمان، د عثمان رضی الله کور کې. ورته وی یا معشر التجار، ای تاجرانو کټه خو به راکوئ ماله که نه؟ هغه وویل او نو موږ کومه سینه ده، دومره ګټه قافله ده، 100 اوښان دي، هسې وړونه خو نه یو راغلي، لازم به تاله ګټه درکړو. وی څومره ګټه به راکوئ؟ وی للعشرة 12، د 10 په ځای به 12 درکوم، د 10 په ځای 12 به درکوم. عثمان ورته وی نه نه د دې نه زیات پې ماله راکوي. هغه ورته وی للعشرة 14، چې شی په 10 دی موږ به یې درنه په 14 مسلمانانو ضرورت دی، قحطسالي ده، زنانې دي، ماشومانان دي، بوډاګان دي، موږ به په 14 هغه د دې نه زیاتې راکوي. وی للعشرة 15، د 10 په ځای به 15 درکوو. عثمان ته ولې داسې کلک شوی برید هغه باندې؟ هغه ورته د دې نه زیاتې رالم راکوي. اخر کې تاجران ورته یا ابا عمرو، ای ابو عمره ما بقي في المدينة تجار غيرنا، د مدینې ټول تاجران خو ستا خواله راغلي دی، تا ته ناست دي مخامخ، ته موږ پېژنې موږ تا پېژنو. فمن ذا الذي زادک، نو دا څوک دی چې زموږ د دې ریټ نه زیات تاله درکوي؟ ورته وي زادني الله بكل درهم 10، الله راله د 1 درهم په ځای 10 راکوي.
تاسو خو د لسو سره دوه راکوئ، د لسو سره څلور، د لسو سره پنځه. رب العالمین د یو دینار سره لس راکوي. عندکم زیاده؟ د دې نه زیات ته رشتي داسې کولی شي؟ الله خو د یو په ځای څو راکوي؟ لس. تاسو یې د لسو نه زیاتولی شئ؟ هغوی اللهم لا، ته خو زموږ وس کله راشي چې د یوې روپۍ په ځای لس. دو خبره مجموعي کوله چې یو شی په لس دی، نو موږ به د نه په 12 په 14 اخري څو ته راورسېږو؟ 15. وی نه، وی چې نشي راکولی نو بیا تاسو ټول ګواهان شئ. أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين. دا ټوله غلط چې دی دا په مسلمانانو باندې صدقه ده. تجارت ما د الله سره کړی ده، دا موږ خرڅ کړو، الله واغسته، نو د یو په ځای به الله داسې راکوي. یو روایت کې داسې هم راځي، اگر که سند کې څه نه څه کلام شته، عبدالله بن عباس وایي چې په دغه شپه ما رسول وسلم په خوب کې ولیدو. په خوب کې مې ولیدو وهو علی برذون ابلق. برذون دا په عربۍ کې د عجمي اس ته ویل کېږي. د هغه علاقو اس چې دا خلک یې عجمي، عربو د علاقې اس نه د عجمو د علاقې. وی په دې باندې رسول وسلم ناست دی او د دې اس د خپې چې دي دې پرې ویښ کې د سپینوالی دا ډېر زیات دی، ډېر بره پورې تللی دی، ډېر مزېدار دی. او یو چوغۍ یې اچولی دی چې هغه د نور نه جوړه شوې ده، پیزار دی، هغې کې رڼا ده، لاس کې ورسره امسا ده، هغه هم د نور ده، او ډېر په تعدیل کې روان دی په داسې مزېدار شکل کې. رسول وسلم چې په دغه مزېدار اس سور دی، دی چوغه ده، دی پیزار دی، دی امسا ده ورسره ده. وی ما ورته یا رسول الله، دا عبدالله بن عباس خوب لیدلی، وی ما ورته چې یا رسول الله لقد اشتد شوقي الیک و الی کلامک، ډېر مې زړه شوی دی ستا سره ملاقات ته او ستا دې خبرو ته. فاین تبادر، تاسو دا دومره زر چېرته روان یې؟ وی راته وی الله اکبر، راته وی چې ابن عباس، ای د عباس زویه، ان عثمان بن عفان تصدق بصدقة، عثمان صدقه ورکړې ده مدینه کې، او الله چې هغه صدقه قبوله کړې ده، وزوجه بها عروسا في الجنه، او په جنت کې ول الله یو ناوی ورکړې ده، وقد دعينا الى عرسه، او من هغه واده له روان یو جنت ته. د عباس وی عثمان صدقه ورکړې ده، الله قبوله کړې ده. نن هغه خوشحالي کې پروګرام دی په جنت کې. دا دی عثمان ابن عفان رضی الله عنه. تجارت د الله سره، هغه تجارت چې هغې کې د سره تاوان نشته، ټوله ګټه او ګټه. موږ به داسې وکړو، موږ ښه خبر یو چې دا ګاونډي چې خوا کې دی دا غریب دی، سالن وکړه نشته. موږ که څوک راته داسې ووایي په دې کور کې چې یاره دوی له پکې ویسو، نو موږ ورته دوه خبرې واورو. موږ ځان له په سخته ګټلي دي، تا رزق ځان نه دغه جوړ کړی دی. موږ ښه خبر یو چې زموږ دا رور مخامخ بیمار دی، دوایي ته ضرورت دی، زموږ دغه پلانې رور، دغه ملګری، د خپلوان پیسو ته ضرورت لري، زما وس دی، دغه پلاني ته دا مسله، پلاني ته دا مسله، موږ یې نه کوو. او دلته یو دا سړی د الله سره تجارت کوونکی، دا جنت داسې په اسانه نه میلاویږي. ورته او تېر شوي درس کې ما تاسو ته خبره ذکر کړې وه د تبوک د غزا، یاد درته که نه ده؟ د تبوک په غزا کې چې د کوم تجارت د الله سره کړی. یو بله قصه د عثمان رضی الله عنه سره واقع شوې ده، د ابوبکر صدیق په دوره خلافت کې. دا عجیبه قصه ده. امام احمد دا روایت راوړی دی چې کله چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو، نو د هغې د لاسه دا خلک ډېر ګډوډ شو. عثمان رضی الله عنه یو پکې وایي زه وم چې ډېر ګډوډ شو، خبرې ته مې سوچ نه و، به داسې سړی دی چې هغه سوچ کې کېنلي. فبين أنا جالس في ظل أطم من الآطام، نو زه د مدینې دا ډیرکۍ چې کومې دي د یو ډیرکۍ په سوري کې ناست یم، نو په دې کې عمر رضی الله عنه تېر شو.
فسلم علی، نو په ما سلام واچو. فلم اشعر، زه هېڅ پوه نه شو. هسې مې زما یو خبرې ته سوچ دی، یو مسلې ته سوچ دی، او رسول الله سلم هم وفات شوی دی. بلکل زه پوه نه شوم چې عمر تېر شوی دی او سلام یې واچو. عمر رضی الله لاړ، شکایت یې وکړو. الله اکبر. په هغه ټیم کې د سلام جواب نه ورکول دا ګټه مسله وه، شکایت ته باندې کېږي. او موږ داسې دا بکې سترګې راویستې ګورو ورته، زیات نه زیات دا چل ورته وکړو. هغه ورته السلام علیکم دی، دا چل باس پکې په خیر علی، ډېره ښه خبره ده، خو وعلیکم السلام ووایه بیا په خیر علی. ښه عمر پسې ورغی، وی عثمان باندې تیر شو، سلام مې واچو، ښه یې واورېدو او سره جواب رانه کوم. خبره د ګیلې ده، یعنې دا هم نه چې لرې دی بل چا سره، لکه اوس ته ناستې ځان له د دیوال سوري ته، زه د باندې تیر شم پخوا او درته ووایم چې السلام علیکم، او ته سره ماله جواب رانه کوې، خبره د ګیلې نه ګیلې ده. ګیله چا ته وکړه؟ خلیفه ته وکړه، ابوبکر صدیق ته. هغه راوغوښت. یا یو روایت کې راځي دواړه راپسې رالو، وایي دغه دی چې ګورم ابوبکر هم را روان دی، عمر هم را روان دی، سلام دواړو په ما واچو، ما جواب ورکړو. وی ابوبکر راته وایي چې رور دی ما پسې راغلی عمر، جاءني اخوک عمر. هغوی دا خبرې څومره مزېدارې، ستا رور راغلی عمر. ګیله یې درنه وکړه، وایي چې زه تېرېدم او سلام یې واچو، تا جواب نه دی ورکړی، ولې؟ هغه وایي چې نه ما خو داسې نه دي کړي، ده په ما باندې سلام کله اچولی. وی عمر وایي چې زما دې په الله قسم ما سلام اچولی. ما چې ما ته خو پته نشته. وی راته وایي چې ولکنها عبیتکم یا بني امیه، په دې قریش کې خو خاندانونه دي، دا خو ټول د قریش دي. نو عثمان بن عفان د بنو امیه دی. وی راته وایي چې ښه دې اورېدلی دی، خو تاسو بنو امیه کې لږ تکبر دی. عمر غوسه و، خبره ته غوسې نه ده، خفګان ده. تاسې کوي لوی د لوی، هغه ورته وایي زما دې په الله قسمي ما نه دی اورېدلی. او زه به ولې تا لږ جواب نه درکوم، څه شي تکبر. وی ابوبکر راته وایي چې ابوبکر وی عمر ته وایي چې رښتیا وایي، سړی قسمونه کړي، داسې سړی خو نه دي. هغوی ما ته وایي چې څنګه؟ وایي ما چې ابوبکر صدیق ته وایي چې خبرې سوچ کې اچولی وم. وایي چې څه خبرې؟ د دوی دې سوچونو ته وګوره، موږ هم سوچونو کې کېنو که نه، معلوم دي که نه، تا ته خپل سوچ معلوم دی او ما ته زما سوچ معلوم دی. وی ابوبکر راته وایي چې څه سوچ و آخر چې ته دومره جوور ویوړې؟ وی ما ورته وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو او موږ ته تپوس ونه کړو چې کامیابي، چې لنډه یې راته ویلی چې کامیابي په څه کې ده. الله اکبر. ګنې رسول صلی الله علیه وسلم دوی ته څومره خبرې کړي دي، خو دوی وایي چې لکه د دې مسلې د نجات لاره ما نه ده معلومه کړې د رسول صلی الله علیه وسلم. وی هغه مسکی شوې، ما ته وایي چې ما دا تپوس کړی دی، دا سم خلک دي که ځکه چې د عثمان سره د خلاصي غم دی چې څنګه به خلاصېږو د الله د عذابونو نه. څه خیال چې ابوبکر سره به دا غم نه وی. ما تې تپوس کړی دی، وی رسول الله سلم ناست و، زه پسې ودرېدم، ورپاڅېدم، وایي چې بأبي انت و امي یا رسول الله، زما مور پلار دې په تاسو قرباني، ما نجات هذا الامر، د کامیابۍ لار پکې کمه ده، د نجات چې موږ په هغه لار روان شو او خلاص شو. وی راته وایي چې ابوبکر من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجات. وی راته وایي چې ابوبکر کامیابي په هغه خبره کې ده ما چې هغه خپل تره ته کړې وه د مرګ په وخت کې، او هغه نه وه منلې. کومه کلمه؟ کلمه څه وه؟ لا اله الا الله، یا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. کلمه دی کی کامیابی ده، بس خبره ده کلنډه ده. نو بیا عثمان رضی الله عنه چې هغه خوشحاله شو چې دې خبرې تپوس خو د رسول صلی الله علیه وسلم نه کړی. مطلب ګورې دا نه داسې نه تاسو خوشحاله شئ چې زه په خولې وایم او نجات دغه دی. څه مطلب دی؟
مخصوص پیری دا خبر ذکر کړه صحیح ده خو بل تعبیر کو صرف کلمه په خوله ویل دي شو بارک الله فیک دی جواب د دې کلمې په سوري کې وجون تیرې د نجات لار ده چې په خوله وایو چې سکه کو دا کومزي شو ته د دې کلمې په سوري کې جون تیرې رب العالمین به نجات درکړي عثمان رضی الله عنه په هغه کسانو کې دی چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه وفات شو د راځي امام احمد دا روایت راوړی دی عثمان رضی الله عنه وی او د رسول صلی الله علیه وسلم بعد اوږده قصه کې خو منځ کې دا راځي او د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد ابو بکر صدیق خلیفه شو فبايعناه نو موږ ټول سره بیعت وکړو فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله زما دې په الله قسم چې ما چېرته د ابوبکر صدیق نافرماني نه ده کړې نن وله دوکه ورکړې ده د مرګه پورې دلیل دی په دې باندې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دنیا نه لاړ د عثمان رضی الله عنه سو راضي و او خبر اصل دا ده زه ته وایم ته نظر وچورلو چې دیندار خلک ستا نه راضي دي که نه دي راضي دیندار خلک ستا مبارک څه وایي زمونږ دا ګواهي پکار ده ګوره ښه یو سړی خلک زما ډېر صفت کوي زه په فیسبوک کې مشهور یم نن سبا خو د ټیک ټاک په دور دی زه په ټیک ټاک کې مشهور یم زما لایک ډېري زما کمنټونه ډېري زما د هر څه غاړې ته که ته د الله والو په نظر کې څنګه یې الله اکبر بس لنډه دا ده ته د الله والو په نظر کې څنګه یې سړی وایي چې ولې جواب اگر حدیث خو تاسو معلوم دی چې کله الله رب العزت چا سره محبت وکړي نو بیا څه چل وکړي نه بیا جبریل ته ووایي زه د پلاني سره محبت کوم ته سره محبت کو جبریل سره محبت کوي بیا جبریل د نورو ملایکو ته ووایي اسمان کې چې الله د پلاني سره محبت کوي زه ورسره کوم تاسو سره محبت کوي هغه ورسره کوي بیا ځمکه کې چې کوم الله والا خلک دي دیندار دي د هغوی په زړونو کې د سره محبت پیدا کړی شي که ته دا ځان معلومول غواړې که نه چې ته څومره اوبه وکړې نو ته دا نظر وچورلوه چې د الله والو په نظر کې ته څنګه یې د دیندارو خلکو په نظر کې ته څنګه یې تا سره محبت کوي نه کوي ستا صفت هغوی کوي نه کوي غټه مسله دا ده کلیوالو ملک والو انټرنیټ والو کرکټ والا او ډمان او شاعرۍ والا او تاجران او سیاستدانان او ساینسدانان او ډاکټران او دوی ما خوښوي د ټولې خبرې غاړې ته که دا معیار نه دی خبر ماته دا وکړه چې الله والا ستا په باره کې څه وایي دلته دا سړی عثمان رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو د ده نه څه د ده نه راضي او ابوبکر صدیق ته وفات شو او د ده نه راضي بیا د عمر رضی الله عنه د ده سره څه طریقه کار و د هغه د دور خلافت بعض کیسې دا به انشاءالله پر روان نشست کې بیانو الله رب العزت زموږ ملاقات د دې نیکانو خلکو سره په جنت الفردوس کې وکړي او څنګه چې الله موږ دلته جمع کړي و دغه شان دې الله موږ او څوک چې دا بیان اوري او څوک یې چیني الله دې موږ ټول په جنتونو کې د دې نیکانو خلکو سره زموږ د مور پلار او د مشرانو کشرانو جمع کړي او الله دې موږ د دوی په نقش قدم روان کړي او الله رب العزت د عثمان د حیا په شان حیا په من کې پیدا کی او د عمر د زړورتیا په شان زړورتیا د الله په من کې پیدا کی او د ابوبکر صدیق د رښتینوالي په شان رښتیا ویل رښتیا کول الله یې دا په من کې پیدا کی او الله رب العزت موږ د صحابه کرامو په لار ساتي د مرګ پورې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد